کم انسان سره چې په دې 50 شیزونو کې یو شیز هم موجود دی کنه په هغه باندې قرباني لازمه ده او که یو انسان سره په دې 50 شیزونو کې یو شیز هم نشته دی نو بیا په د باندې قرباني نشته دی که سړی دی او که ښځه ده خو چې د 50 شیزونو کې وسره یو شیز موجود شو کنه بیا به قرباني لازمه ده او که دا وسره ټول نشته دی بیا به قرباني نه ده لازمه نو ټول مسلمانانو ته گزارش دی چې دا ویډیو ضرور وګورئ چې آیا پتا زبانه قرباني لازمه ده او که پتا زبانه قرباني نه ده لازمه قرباني د لپاره شرایط څه دي په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ څه شوجي زموږ عزتمندو دا 15 شیزونه دي کنه په دې 15 کې که تاسو سره هر یو د اختر په ورځو کې یعنی د لوی اختر په ورځ باندې او ورپسې چې کوم ورځ ده او ورپسې چې بیا کوم ورځ ده په دې درې ورځو کې تاسو سره دا نصاب برابر شو نو بیا په تاسو باندې قرباني لازمه وي اوس نصاب څه شیز دی نو هغه 9 تولې سونه ده او 9 تولې سونه که تاسو سره په دې درې ورځو کې موجود ده د لوی اختر په ورځ باندې او د لوی اختر په سبا باندې او ورپسې ورځ باندې په دې کې که تاسو سره سونه موجود ده کنه 9 تولې ښه که دا سړی دی او که ښځه ده خو چې دې سره 9 تولې سونه موجود ده بس په دې باندې قرباني لازمه ده او د دې لپاره د کال تېرېدل هم شرط نه دي تاسو دا ونه وایئ چې سونه خو مونږه 2-3 ورځې مخکې ایشتې ده خو چې بس تاسو ایشتې ده ستاسو په ملکیت کې موجود ده او د لوی اختر ورځ راوسېده او 9 تولې سونه ده یا د دې نه زیاته ده بس بیا په تاسو باندې قرباني لازمه ده صحیح شوه جي که سړی دی او که ښځه ده قرباني پې ځان له یوه حصه لازمه ده صحیح شوه دا یو نصاب شو 9 تولې سونه دویم نصاب چې دی 52 تولې چاندي 2.50 تولې سپین زر دا چې تاسو سره د لوی اختر په ورځ باندې ورپسې ورځ باندې دا تاسو سره رالل په دې ورځو کې یا تاسو سره د مخکې نه موجود دي نو بیا هم په تاسو باندې قرباني لازمه ده 2.50 تولې چاندي صحیح شوه یا دغه شانتي د دې برابر نقد پیسې که تاسو سره موجود دي یعنی 2.50 تولې چاندي چې څه قیمت دی کنه تقریبا پاکستاني پیسې د دې نه 1,08,000 جوړیږي یا 1,08,000 خوشه جوړیږي د دې لګ بګ دي نو که تاسو سره د لوی اختر په ورځ باندې ورپسې ورځ باندې او ورپسې ورځ باندې تاسو سره 1,08,000 روپۍ رالی کنه که سړی دی او که ښځه ده چې دی سره دونه پیسې رالی بس په دی باندې قرباني لازمه ده او کنه سونه چاندي هیڅ هم تاسو سره نشته دی او پیسې چې دي 1,08,000 نه کم دي 1,00,000 روپۍ تاسو سره دي نو بیا په تاسو قرباني لازمه نه ده که تاسو نه کول غواړئ ګناهګاري کوي بیا نه صحیح شوه دا دریم نصاب شو نقدو پیسو دا نصاب دی دغه شانتې تاسو سره سامان تجارت دی تاسو څه خرڅوئ او اخلئ نو دغه سامان تجارت چې دی کنه د دې قیمت چې تاسو ولګوي د ټول سامان تجارت دغه قیمت که چرې دی 1,08,000 روپو ته رسي پاکستاني نو بس پتا زبانه قرباني لازمه ده او کنه تاسو خرڅوي کپړې مپړې چې هر سوي هغه تاسو خرڅوي نور څه تاسو سره بالکل نشته دی خو صرف دا سامان تجارت تاسو سره موجود دی او د دې قیمت د 1,08,000 نه کم دی بیا په تاسو باندې قرباني لازمه نه ده که کول غواړئ ثواب به ملاویږي خو لازمه در باندې نه ده صحیح شوم دا څلور نصابونه شول پنځم نمبر نصاب چې دی کنه هغه د ضرورت نه چې کوم زیاتی سامان دی هغه اوس د کور چې کوم سامان وي کنه ضرورت نه سیوا دام پکې راځي یا دغه شانتې تاسو په یو کور کې اوسېږئ او ستاسو د دې نه علاوه یو بل کور دی د رهایش کور نه علاوه تاسو سره یو بل کور موجود دی دا هم زیاتی سامان کې راځي نو د دې ټول هر څه قیمت که چرې د 1,08,000 ته رسي بیا په تاسو باندې قرباني لازمه ده او کنه د دې قیمت د دې نه کم دی یعنی د کور کې چې کوم زیاتی شیزونه دي خو ضرورت واله دي دا نه د دې نه چې کوم زیاتی دي ضرورت واله شیزونه نه دي زیاتی شیزونه دي او د دې قیمت 1,08,000 ته نه رسي بیا په تاسو باندې قرباني لازمه نه ده یا دغه شانتې ستاسو یو د رهایش کور دی او د رهایش کور نه علاوه یو بل کور هم ستاسو موجود دی چې هغه تاسو نه زیاتی دی خو لیکن د هغې قیمت چې تاسو معلوم کوي که نه هغه 1,08,000 ته نه رسي بیا هم په تاسو باندې قرباني لازمه نه ده خو دا خو ممکنه نه ده چې داسې کور به وي چې هغې 1,08,000 ته قیمت نه رسي هغه به خامخا رسي نو که رهایش کور ستاسو موجود دی چې کوم کې تاسو اوسېږئ د دې نه علاوه هم ستاسو یو کور شته دی بیا په تاسو باندې قرباني لازمه ده صحیح شوه نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي یئ دا د قربانۍ نصاب مې تاسو ته وویلې مختصرا که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره یو ځای کې تاسو پوه شوي نه یئ کمنټ کولی شئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو پې پوه کړم خو په دې باندې په خپل هم ځان پوه کوئ او دا ویډیو ټولو مسلمانانو سره ډېره شیر کوئ چې هر مسلمان د دې قربانۍ نصاب نه ځان خبر کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخ شل آباد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان